السلام علیکم ټولو پښتنو ته سلامونه کوم او چې څونه زما پښتانه ورونه یې الله مخا د وبال لرئ دا پیغام مخې ته شیر کړئ لالا چې څونه زما ورونه یې زما آیډیانې خو لکه د هر څه ختمې دي د ټیک ټاک یوټیوب انسټاګرام او زما دا میسج تاسو په خپلو پیجونو کې مخې ته شیر کوئ او په یوټیوب په چینلو کې صحیح ده چې هر څونه ملګري ګورئ زما موجوده پیغام چې دی که نه لالا زما لکه ډېر خلک ما ته د نور احساس په حق کې دا خبرې را مینشن کوي زه ټولو هغه ورونو ته ویم چې څونه لکه مثال په طور زموږ ویډیوګانې ګوري او اوري او مخې ته راځي اشنا داسې حساب کتاب وکړئ زه د اصله سید یم صحیح ده او د مور د طرف نه چې زما کوم خاندان دی نو مولیان دي صحیح شوه او الحمدلله د کراچۍ نه واله او د چتراله پورې زما رشته او خاندان او دوستان زما په افغانستان او پاکستان کې دي خو غیرتي خلک بې غیرته خلک نه د نور احساس په حق کې دا خبره ده زه د دیر د خاورې بچی یم زما په غونډ دیر کې ډمه نشتي صحیح ده لکه په غونډ دیر کې ډمه نشتي او زه د دیر خاورې ته ډمې نه بوزم دا په څه وخت کې د چیلنج خبره راغلوه او خلکو ته زما ښځه د غرنډۍ نه سازه کړو صحیح ده او په هغې باندې لکه ما وې بس زه ترې ښځه جوړوم خو د سړي لور نه د هغه پلار لیږل له دوبۍ ته او سریام لکه چلیږي او دغه د دوبۍ قصه پرېږدوه دا زیارت خان نومې هلک چې دی دا په اصل کې باجوړی دی او د ده چې چاله په باجوړ کې مکمل ډیټه وي نو ماله ډیټه پکار ده د کور صحیح ده چې څوک یې خاندان پیژني زما سره رابطه وکړئ زما د اواز تاسو چې په هره لاره وړئ د یوټیوب په چینلو کې په میډیا زه د غونډه ډیټه دنیا ته شیر کوم بربنډو مې مکمل سریام بیګاره د زیارت خان صدا په گیم هم راغلوه چې کومه په پاکستان کې هغه جنۍ چې لکه مکمل هغه دونه وچلیږي استعمال شي یوز شي چې لکه نورې څه دغه پاتې نه شي نو هغه زیارت خان څه بیا راځي لکه سندل خټک د زیارت خان څه بیا ګیمونه کوي د زیارت خان څه شی دی دا مساج کوي د مساج معنی مالش کول کومه خلک چې مالش کوي هغه اول انسان له مالش وکړي بیا چې چا له مالش کړی نو هغه له کونه ورکوي ځان پې غي بېدبي دي ما پې دا خبرې ته زه غونډې حقیقت کوم بل د زیارت خان په دې خېټه کې ګونګرې هم دی ده په یوه ویډیو کې دا خېټه ښکاره کړو نه ګونګرې پکې ښکارېدو ګونګرې اچیلې په خېټه کې دا ما ته خبرې کوي صحیح ده په ما پسې لګیا دي پښتانه چې څونه زما ورونه یی دا پیغام مخې ته شیر کوي دیو د هغه خلکو نه سپورټ او روپۍ علي صحیح ده چې کومه خلک د دیو دغه کوي لکه مثال په طور زما د آیسای د آرمي د پاکستان خلاف استعمالېده هغه خلک چې دي نو اوس د دې پاکستانو جنکۍ پې رالي او د هغې څه پې ګیمونه کوي او داسې پنشمنټ یې ورکوي چې د پاکستان توهین پکې کوي د انډیا زندهباز به یې ولیکه سینې راته ښکاره کړه خېټه راته ښکاره کړه بېدبي دي ما پې وایي شی مې را پاسېد هګۍ مې وایي ټال کوي بلې دا خبره کړله زما پاکستاني ورونو دې زیارت خان چې خانان غونډ میړویسیان دي زما دا پیغام خانانو ته ورسوئ دا هلک په باجوړ کې اوسیږي او د دې هلک په مور باندې سواره شئ خانانو توهین یې کړی دی زما په خپله نیا خونخیله ده دا خونخیلې نیاو نه سیم او خانان چې کومه صحیح خانان دي لالا د سړي نه ښځه راولي ښځه یې راولي او په وچه پې سورېږي بېدبي دي ما پې نو زما دا پیغام واوره یو خان دا شو بل خان چې دکه پنجابیان موږ ته خانان وایي صحیح ده نو دا ټول لکه پښتانه د یاد کړلي چې دا مړویسیان دي د دې هلک خبرې واورئ وروره زه ګورې بې فضوله چاته لاس نه ورچوم زه برناقه څوک نه ټارګېټ کوم زه د وخت بې غیرته سړی ټارګېټ کوم که نر یو که ښځی په دې کې څه داسې دلالان دي چې د ګیمونو دپاره زموږ په دې عامه میډیا کې تاسو به د زیارت خان په سکرین کې اینه یم چې بېګا نور احساس څوک په سکرین باندې ناستو هغه بې غیرته خلک د خپلې خور او مور دلالي کوي خپله پاکستانۍ جنۍ د ګفټینګ دپاره راولي چې موږ ته افغانیان ګفټینګ وکړي او ډالر یې موږ ته میلاو شي خپله مور پې غی نو هغه خلک هم تاسو په نظر کې راولئ چې دا بې غیرته څوک دي دا بړواګان څوک دي په دې سکرین کې دغلته څوک کښېني پاسي زما دا خبره چې ده که نه لالا زه چې چاته لاس ور واچوم زه هغه سړی ورکوم او په هغه سړي پوزه راکاږم د غونډ قانونو نه به معافي غواړي د غونډو خانانو نه به معافي غواړي بیا به ترې قلارېږم چې څونه خانان یې که نه خانانو ته یې مړویسیان ویلي دا غونډ خانان به د زیارت خان په مور باندې چې دی سورو مزخه او تاسو به زما سره سره یئ ټول خانان زما بالکل زما اکاونټ نه ځان سپالو کوي او انشاءالله چې زما په هر ځای تاسو آواز اورئ چې دا غونډ خانان مې د زیارت خان په مور باندې سواره نه کړه نو زه به سیدولي شاه نه یم بېدبي دي ما پې زه
غلط سړی ته نه ورور ویلی شم او نه ورته احترام کوم او نه غلط سړی ته زاری کوم لالا غلط سړی ته به زه په غلط الفاظ راغړېږم زه یې ځکه مور او خور یادوم چې د خپلې خور او مور توهین هغه مثال په طور خفه کېږي بې ته څنګه پاکستانی پیغله رالی زما د پاکستان د خاورې توهین کوي غونډو خانانو ته ویلي خانان چې څونه یې زما نیا خونخیله ده که نه د خانانو لور ده زما دې په خدای باندې قسم وي چې داسې لیوني خانان دي چې د سړي نه ښه ځایلي او خانان په افغانستان کې هم دي او په پاکستان کې هم دي دا زیارت خان دا ویډیو ټولې دنیا کتله زه به درسه ثبوت شیر کړم چې خانان مړویسیان دي زه دله غونډ خانان په دغه باجوړ کې په مور اچوم لږ صبر به کې زیارت خانه انشاءالله زه به درته ښیم د خان طاقت پرته هم ښیم او د خان نه به دې د مور میړم سازوم زما را پیغام چې څونه تاسو اورئ مخې ته یې شیر کوئ را روان به زه سره د ثبوتونو راځم والله چې زه وله مړی په قبر کې نه پرېږدم ژوندي وله په دې دنیا نه پرېږدم او تر هغې پورې نه پرېږدم چې تر څو پورې سریام مافي نه غوښتل زما دا عهد دی انشاءالله تر مرګه پورې دا زما لکه مافۍ قابل نه دی او نه یې زه ماف کوم او خانان په افغانستان کې هم دي په پاکستان کې هم دي غونډ بدله په مور باندې سوروم غونډ خانان چې څونه م یی زما ټاپک واورئ او مخې ته شیر کړئ چې څونه خانان یی نه نه دی ټینکر مونږ راوړلو سیټ ټکه چابیانې راواچولې زه دله زه صحیح علاج کوم په باجوړ کې چې څوک دا هلک پېژنئ ما ته د ده ډېټه پکار ده صحیح ده دا په اصل کې باجوړی دی زما سره ټیم نشته زه به نن ځم خپلې دیرې ته زه په ریاض کې هم د اوسه پورې میلمه م زه چې کله خپل ځای ته شم زما غونډ پیجونه به زه راکولوم یوټیوب چینل انسټاګرام په غونډو لارو باندې او چې څونه خانان دي که نه زما را پیغام واورئ د دې هلک په مور باندې